الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. دیکھری سکے دولس بابونو. اول بابو سبا فاتر یاسین او دویم بابو صافات سات زمر او دریم حوامی میں سباو. سلورم باب دے محمد فتح و حجرات. یہ سلورم باب کی دری سورتوں دی سورت محمد و سورت الفتح و سورت الحجرات. اور دریوار پہ یوم مسئلہ دی جدی صورت کی قتال فی سبیل اللہ. سورہ فتح کی بشارت پہ فتح و پہ نصرت سرا اور حجرات کی ہوئی تنظیم ملک فتح شو اصول دے اسلام پہ کی جاری کے اسلیوشی پا آداب و سرا سبا دادری والا صورتوں پہ یو ترتیب دی. کل جمع کی صورتوں کے توحید مسئلہ ذکر شو حوامیم کے دیر کو اعلیٰ طریقے سر چے شبہات و رد پا کیو شو. دی صورت کی ہوئی چیزی دے پار جہاد و قتال پکار دے. دے مداوہ چے آخر دوی صورت کی ہوئی حاضر بلاغ دا قرآن دعوت تے. دی صورت کی ہوئی چے دی دعوت در رسول طریقی اغداری سورہ محمد کے ذکر کئی کہ طریقی در رسول دادی چاہی کی قتال فی سبیل اللہ دے. لغا سے درم دا چی آخر کی ویلیو فصبر صبر کا دلتا ہوتایی کہ صبر کارو نشنو بیا فقاتلو بیا جنگ کوئے بغیر دین نکی گی مخی دا صبر خبرو او دی کی دا قتال خبرو. یو سلورم دیر اہم ربط یہ دا دے چلتے ویلیو حل یولکو الا القوم الفاسقون بل سوکنا ہلاکی فاسقان میں ہلاکی. دی صورت کی ویلیو چداغی ہلاکت دو قسم دے کل اللہ پخپل قہر سر او کل استاسو پلا سنو روز بے ہلاکی. سوال پیداشی کے ولی با ہلاکی یغیخم منزنا روجی عملو نکی کن عمل فارسوت کئی. دی صورت کی بہوئی چے احبت اعمالهم اضل اعمالهم عملوں نے برباد دی. ہلاکی کی وجہ کہ عملوں نے ندی قبول کرنا اگو دا شرک دوجی نہ تباشی دی. دعوت صورت دا قتال فی سبیل اللہ سر دعوی توحیدنا ونلسم آیات کے فاعلم انه لا الہ الا اللہ. فدی مسئلہ دان کو کے دیوان علم حاصل کے جدید پارا ہر عمل کی گا منز دے گا روجدہ گا جہاد دے اگر ذکر کی دعوی توحید او صورت کے دری باب دن اول کے دا قتال دعوی فیضا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. اتا علتنا بذکر کی جدی سرول جہاد کی گئی تاکہ اتا علتنا بذکر کی کیا علتنا حقیقت کے دی مجرمان جرمون دی دا جرم دی پکے دا جرم دی پکے ذکر سر جہاد کی. او یولس مومنان تا خطابات تی کیا داغی اوصاف حسنہ دی دویم باب کی. یولس خطابات مومنان تا ادریم کے منافقانو اتلس عیوب او خباثات ذکر کی. لکم صورت کی جی قتال فی سبیل اللہ انہوں منافقانو پاک زیاد کشف کی گی داغی واتلس خباثتون بیانے. صورت طول دین اڈک دے چی دا قتال علتنا مومنانو دا یولس صفتنا اوصاف
دا منافقانو اتلس عیبونه دا پکې بیانوي. اول باغ علتونه بیانوي په دې طریقې چې صدوا عن سبیل الله دا یو علت دی، ځکه ورسره جنګ وکړي، خلق د الله دین نه بندي او اضل اعمالهم عملونه برباد شوي دي. کفرانهم واتبعوا الباطل باطل پسیری داغی مرسته کوي. دغسی کریهو ما انزل اللہ قرآن یہ بد گانے دے دا پہ ډیر بد لگی. او فتعصا لهم وضل اعمالهم دمر الله عليهم وان الكافرين لا مولا لهم. دا دغی اول سمیت پوری بردی عیوب ذکر کری. اول سمیت پوری دارم بے بابو ادی کہ علل قتال او حکم قتال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول کے فصل سورہ حدید نازل. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، هغه کسان چې کفر کړي دي او بند کړي دي خلق د الله د دین نه. هغه سورہ فتح کې بیا راځي چې څنګه خلق بند کړي او کوم ځای بند کړي. هغه تفصیل و سورہ فتح کې ورپسې راځي. اضل اعمالهم، الله د دې ټول نیک عملونه چې دی بوتوي هغه ټول تباہ برباد کړل. څه په وجه؟ د کفر په وجه. کفر سره عملونه ټول برباد شي کنه. مطلب څه دی؟ د کافرانو ټول اعمال د کفر په وجه باندې برباد دي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او کسان چې ایمان راوړو عمل کو صالح. وآمنوا بما نزل على محمد، ایمان راوړو په قرآن چې نازل کړی شو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. دا نوم یې ولې واوښتو؟ دا د دې لپاره چې په پیغمبر ایمان راوړه چې هغه مجاهد و. ستا پیغمبر مجاهد دی کنه، نو ته به مجاهد نه نوم ورته ځکه واوښتو. هغه مبلغ هم دی، هغه معلم هم دی، هغه مصلح هم دی، نو هغه مجاهد هم دی کنه. هغه ته ټول صفتونه د انسانیت حاصل دي کنه. هغه محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه مجاهد اعظم دی چې په هغه ایمان راوړي. خدا وایي مطلب چې جهاد به کوي کنه. هو الحق من ربهم، او دا قرآن حق دے طرف آد رب دینا، یا دا پیغمبر حق دے طرف آد رب دینا. دا دا مومنان ایمان او عمل ذکر شو. نو فیدے سشوا کفرانم سیئاتم، دا ایمان پا برکت سر اللہ دی گناہونا ختم کرل. گرا پل دا کافرانو نیکے پا کفر ختم شوی، دی پل دا مومنانو گناہونا پا ایمان باندی ختم شو. دیکھ دا برکت کفرانم سیئاتهم واصلح بالهم، او خک اللہ دی حالت پا دنیا کی. دلتا وہ سردا وائی درست ایک حالت دی پا دنیا کی. دا تقابل لکنا کافرو کار تو گو راغی اخفل نیکے ختم شوی، مومنانو تو گو را پا ایمان سر گناہون و ریجی دو دیر فرق لکنا. ذالک بین الذین کفروا اتبعوا الباطل، داولی اللہ داغی عملون برباد کرل او داولی دی سر جنگ کے دیشی علت تے. دا ذکا چی دا کافران چی دی دت باطل مرگرتیا کئی، باطل مضبوطی راتا. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، او کسان چې مومنان دی هغه مرګرتیا کوي د حق، هغه حق چې طرفه د رب د دین دی، جدا کوي دی یو بل نه. د دې لپاره چې وردا یو شان چې ندي جاسیه کې ذکر شو سوا اما حیا او ماتم، تاسو چې دی ژوند او مرګ یو شان دي.
دی هر څه د یو بل نه جدا جدا دي هغې د باطل تابعداري کوي دي د حق كذلك يضرب الله للناس امثالهم دغسې الله بیانې خلق لره مثالونه د دې چې عبرت ترې واخلي دا د قتال خبره دعوه فإذا لقيتم الذين كفروا کله چې مخامخ شئ د کافرانو سره فضرب الرقاب اوهې دي له په سټونو هلته یې ویلي فوق العناق دلته کې فضرب الرقاب فضربوا ورسره دی اوهې دي لره کوم وهل چې په رقاب په سټونو باندې اوهې تر کومې پورې حتی اذا اسخنتموهم تر دې پورې چې تاسو خو ویرول او قوم قابو کړو قتل ډېرو شنو اسخنتموهم روبم په پرې باسو سخت وینیم توی کړی فشد الوثاقه اوس کې قیدیان کوي نو خیر دی فشد الوثاقه او تړې دي لره مضبوط قیدیان یې کې اوس د قیدیانو سره بیا څه چل کوو فإما منن بعد وإما فدان یا به احسانو کې په دې باندې دغسې به یې پرېږدی ولې کله یو سړی د احسان نه هم پیدا واخلي چېره خیر سره وکړو راشه ایمان راوړه چې اسلام کې سختي نشته دوره ګوره مونږ قیدیانو یې مونږ یې دقسې را خلاص کړو نو کېدی چې د دې نه عبرت واخلي وإما فداء ویا به ترې نه مال واخلی نو آزاد به یې کړې دا دوه د قیدیانو مسله شوه دې ځای کې یا احسان کول اسې آزادول او یا فدیه دا مطلب چې مال ترې نه واخلی یا که داسې چې مسلمانان هغې سره قیدي نو هغې به هغه را خلاص کړي او تاسو به دې خلاص حتی دا تر هغې پورې به جنګ کوئ تر هغې پورې به دا سلسله جاري تضع الحرب اوزارها چې کېږي دا کافران خپلې وسلې بس چې دې سلامي شي که نه بیا به جنګ نه کوی نه تضع الحرب اوزارها حرب نه مراد اهل حرب دي چې دا حربیان دي که نه دا کافرانو چې دې خپل اوزار او وسلې کېږي بس بیا به ورته څه نه وایي هغه صلح یې بیان کړه ذلک دا حکم دا الله امنه قتال فی سبیل الله ولو یشاء الله کچره دا الله فخوی لن تصر منهم فخپل وې د دین بدل واسطه او تاسو یې په نکړولې هغه څنګه بخاری قومونه هلاک کړی دي کنه ودې کې څه حکمت ته ولکن ليبلو بعضکم ببعض لیکن امتحان او ازمیخ کې د بعض تاسو نه چې مؤمنان دي په بعض سره چې کافران دي دا غټ امتحان دی که نه تاسو ته پکې شهادت ملو شي درجې او مرتبې به حاصل شي ځکه الله تاسو له خیر او برکت را جمع کوو نو حکم یې وکړه چې دې سره جنګ وکړئ والذین قتلوا فی سبیل الله هغه مؤمنان چې شهیدان کړي شي د الله په لار کې فلن یضل اعمالهم الله چرې د دې عملونه نه ضایع کوي فیهدیهم دې ته هدایت شوی دی که نه مؤمنان دي نو کوم هدایت ورته کوي فیهدیهم طریق الجنت وبخښي دې ته لار د جنت دا جنت لار ده که نه جهاد قتال فی سبیل الله ویصلح بالهم دلته یصلح ووی که نه مخکې اصلح ویلو هغه دنیا حالو او دا د آخرت حال ویصلح بالهم دیر خیسته بکی حالت دی په جنت کې ویدخلهم الجنت عرف عالم او داخل بکی دی لرا جنت تا هغه جنت عرفها لهم چې دې ته په قرآن کې ښولی دی که نه تعریف ورته کړی دی داسې به یې نهرونه به یې دا معنا ده دویم عرفها لهم دا جنت طریقې ورته ښولی دي لارې اسې سړی یو ځای ته تللی شي چې لار نه معلومه نو دې ته الله لارې ښولي په دې قرآن کې که نه چې ایمان یې یو لار ده جهاد یې بله لار ده
دا ټول اعمال دي. دریم معنا کې د عرفها چې دا د عرف نه دی. عرف خوشبوئي ته وایي. هغه جنت عرفها لهم طیبها لهم، ډېر خوشبوئي کړی دی. دا ډېر خوشبوئي به د 500 کال په مزل باندې لري. هغه جنت ته به بوځي. یو حکم شو ترغیب د جهاد، فإذا لقيتم الذين، دا دویم یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تنصروا الله، کتا سے امداد کوي دا الله، یعنی دا الله د دین کنه، ینصرکم الله واساسو مدد کی، هغه بسنګي او یثبت اقدامکم، مضبوط بگی تاسو قدمونه په میدان کې یریږي بنا. والذین کفروا وکسان چې کفر کړي فتعسل لهم وغیله هلاکت ته، تعسل لهم هلاکت دې لپاره تعیسا تعسن وضل اعمالهم، دا ټول عملونه تبا کړل. دا ولي ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، دا ځکه چې دې الله کتاب بد غني قرآن، عمل به نه برباديږي. کرهوا ما انزل الله، ډیر بدی غنو دا قرآن. فاحبط اعمالهم، والذي يعملون برباد کړو. افلم يسيروا في الارض، دې نګر دي پزماکه کې یو ګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم، څنګه چې عاقبت دا کسان چې مخکې دینو. دمر الله عليهم، الله هلاکت راوست په دې باندې، قسم عذابونه راوست، طوفانونه. وللکافرین امثالها، د دې کافرانو تبار وسنګ عذابي الله وی هغه څه وی کنه امثالها، څنګه په خانو باندې راغلو هغه عذاب په دې مرادي. ذالک دا مومنان الله فتح ولي ورکي، څنګه بین الله مولا الذين امنوا، بشک الله مددگار دی د مومنانو. وان الكافرين لا مولا لهم، الکافران مولا نشتا او سایسته. هغه په وخت کې ویلو کنه له خوشحالي کړی و چې لنا العزى ولا عزى لكم، زمونږ عزا شته او تاسو عزا نشته. نبی اسلام ورته وی، عمر ته وی چې تاسو ورته وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم، الله زموږ مددگار دی، تاسو مددگار نشته. لا مولا له. دې باب کې څه د مؤمنانو خصيبتونه بیان شو چې کفرانو سیئات، ګناونه ولې معاف کړو، واصلح بالهم، حالت ول ډېر خاصه کړو، او اتبعوا الحق، دې د حق تابعداري کوله نو. او بیا لن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. در دې مؤمنانو هغه صفتونه او د مشرکین هغه علتونه بیان کړل چې صدوا عن سبیل الله، ځکه قتل کوي چې د الله دین نه خلق باندې، او اتبعوا الباطل، د باطل مرسته کوي، تابعداري کوي. بیا فتعسل لهم، هلاکت دیلا، واضل اعمالهم. کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. دمر الله عليهم لا مولا لهم. دا داوی هغه ته علتونه پکې بیان کړ. دې باب کې اول بشارت ته مؤمنانو له، اور پسې مقابله کې د مشرکین حال بیانوي. بیا تسلی نبی علیہ السلام کا، بیشک اللہ بداخل کی هغه کسان چې مؤمنان دي او عمل کوي نیک، او داسې جنتونو ته چې ویږي وا لاندې د هغې نهرونه. وروسته تفصیل کوي هغه کسان چې کفر یې کړی دی، یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. راشه د هغې حال وګوره چې هغې دنیا کې څنګه ژوند تېروي، ډنګرو په شان کې انسانان ندی کنا. هغه کسان چې کفر کړی یتمتعون، دنیا کې مزي کوي، څنګه مزي کوي. ویاکلون کما تاکل الانعام،
خوراک کوي خو د سارو په شان څنګه سارو په شان ځکه چې ساروی هم په حلال او حرامو نه دي کار سي وردن نه کړو ادي هم په دې نه دي دې حلال او حرام خو نه کوي یې خوردا ده کنه زم دا چې ساروی هم خوراکو کې نو شکریا نه ادا کوي هغه دې کنه دې هم په دې نه دي هر څومره خوراک یو کنه یو لوی راکې وو کې او دانوي چې الحمدلله دې شکریا نه ادا کوي درې مدا ده چې ساروی هم چې اخر کې وته سواچې نو پاس ودرېږي ورکو لاړې خوراک کوي ادي ته هم چې هغه دنګ میز کېږي چا پیره ته ګرځي او خوراک کوي مولانم پکې لګیا دي ولې دې د دین نه نو خبر کنه چې پیغمبر سنت څنګه وي دې سیاست دې د ایمان او د اسلام نه پاک کړل ها دې ته دین ویل شي دین خو دې ته وایي ها یو الحق ډوډۍ کړې وه پینډه شیخ ته دعوت ورکړو چې هغه لړو یې کاته اوس خلق د میزون نه چاپېره ګرځي او خوراکونه څښي هغه واپس کړ ګاډی واپس کړ گیټ کې ول ضیاء الحق مخې له ورغی وی ولې تاسو وی مونږ انسانان یو پینډه شیخ وته وی تاسو له انسانانو په وخت یادر کو کنه ډېر په مینتونه یې بوته کمره کې خو په عزت کې نه وکنه دې سیاست پر خلکو نار سیر کړو مولانی او کولاړه خوراک کوي تا وایي څه حدیث ودیث نه ویل چرته یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوى لهم او الله وی اور د دې زید او سیدو دې تسلی پیغمبر له وکایم من قريه ډیر د کلو د خارونو نه احیا شد قوت من قريتك چې ډیر سختو په طاقت کې استاد دې کلی مکی والونه التي خرجت کا هغه کلی چې ته نه استلې کنه اته خو پرې نه هو دي کنه اهلکناهم اغیم هلاک کړي فلا ناصر لهم ایسو بیا داغي مددگار نو دې څوک نه بیا افمن کان علی بینۃ من ربه دا یو شانتی دی دا مسله قرآن ډیره په زور کې راغسته ده چې دی یو شی هیڅ فرق نشته هغه څوک چې په یو واضحه مسله دی او عقیده د توحید د خپل رب نه کمن زین له سوء عمله دا بشان د هغه بدعتي او مشرک دی چې خاصه شوی دی هغه ته دا بد عمل ورکه غیبان فخر کوي ای مونږ خو لیا منو مونږ خدای قدر کو احترام کو ارسه وړولو مو دا خو ثواب دی سوء عملی الته درگاه کې دکانونه کړی دي جماعتونه نیولې دي او بس لګیا دي دلته وی ارسه کې ثواب ډیر دی کنه وتبعوا اهواءهم روان شي په خپل خواهشاتو پسې دا دواړه برابر دي کمن زوینا ندي برابر کړي مثال دار جنت چې وعده کړی شوی د متقینانو سره فی انهار هغه کې یو قسم نهرونه دي مما اندوبونا غیر آسن شرب نبت بوی کیږي کډیر عمر اولاړي فالته نشتا او دنیا د اوبو په شان نه دي چې سمتودري کینو بوی کوي خراب شي نه دا څنګه خرابي وانهار بالقسم نهرونه دي من لبن د پيونا لم يتغير طعمه چې نه تارو کیږي چې وخت ډیر تیر شنو تارو بشي نه دنیا په خونه دي کنه نه بدليږي خوانداري وانهار بالقسم نهر ندي من خمر د شرابو لذت للشاربين چې ډیر مزه ورکي سکون کوتا وانهار بالقسم نهر ندي من عسل مصفى دغه بيندي چې ډیر دنیا دې په شان ته خونه ده څه قسم خیره یا څه شی پکې نشته پکا ما کا دا پکې نشته ولهم فيها من كل الثمرات ولید ایواز سلو قسمه نهرونه دي نه دې لپاره په جنتونو کې هر قسم میوه شته ومغفرة من ربهم دي تبا بخشش ملاو شي د خپل ربنا
یو قسم خلق خدا سے دے چې په دې جنتونو کې دي په دې نهرونو کې دي اته دا یو شی دی کمن دا پشان دا چا دی هو خالدن فی النار چې هغه همیشه په جهنم کې او دا خوراک دی لیدلې دی وسقوا ماء حمیما سکول بشي په دې باندې دی خلص کی دی وای چې دا لري کوم نسکو نسقوا حضور او سکول شي اګه سړی چې ساروی راواچیو مان حمیمن او بګرمه دا ګرمه یو بدی چې فقط امعاءهم ټوکړي ټوکړي وکي د دې او کلمې پکې ډکې دا یو شانتي دې جدا کوي کنه چې ګور ډیر فرق دی دا موایا ومنهم من يستمع إليك بعضی دین آسو دی چرازی تا تغوث کی دے پیغمبر پاک او ناستی استا بیان او استا قرآنو حتی اذا خرجو من عندکا کل چوزی استا دا مجلسنا قالوا للذین اوتوا العلم ندی وائی دیا اغی عالمان و عالمانو تا صحابہ کرام کی اغی توی ماذا قال آنفا دا سخبری کولی دا تپوس دا سنتی چې ګنې یاره زمانه ير شو او تما ته وایا سبق را نه ير شو هیوي نه دا څه وی ټوکې کوي یاره وی دا د خبرې کولې بغیر د زیارتونو نه بل خبره نشته ماذا قال عنك اولئک الذین دا کسان دي تبع الله علی قلوبهم الله مور لګولې دي په ظلم باندې واتبعوا اهواءهم حدیث صرف خپل خواہشاتو بس روان دي لیکن مقابله کې وګوره والذین اهتدوا هغه خلق چې هدایت حاصل شوی دی هغه زادهم هدن الله وقوه هغه ته هدایت نور زیاتی علم زیاتیږي کنه په قران سره په دین سره څومره په دې کې لګیاي نو دور به علم زیاتیږي زیاتی الله دې ته نور هدایت او نور بصیرت او نور علم وآتاهم تقواهم او وربکی دیتا ثواب او اجر د دې خپل تقوا دې اجر ثواب ورکړي کنه نو آتاهم خدا معنی چې ورکړي دې د خود ډیر حقیقت ته جنوي کنه بس دا څه وګڼي چې لکه ورکړي فهل ينظرون پس انتظار نکی دا خلق الا الساعه مگر قیامت تان تاتی یوم بغتتن چراشدی تناسابا راضی با اولی فقط جا اشراتها علامی تی مخ کر آغلی دی علامی سوی علامی نبی الاسلام ویلیو انا والساعتو کهاتینی وی زم دا قیامت علامی مخ کی تر عالما سورا مخ کی دا دو گوتی ونیوی لکدی کی چی سورا پرخ دی دا یو لکه دنگا دا نزو مخ کی عالما او قیامت را پسی دی دے پا اشراتو کتا راغلی دی علامی داوی دیر علامی اخکار شوی دی نچراشن دیو بیا ایمان راوڑی فانا لهم اذا جاءتهم ذکرام چرت بی دید پارا پیدمن کل چراشی قیامت و عبرت غستل او کہ بیا سنکی فعلم انه لا الہ الا اللہ کل چی قیامت را روان دے نزان و تیار کا کنا یا خدا ازان پسو تیار کو فعلم انه لا اله الا الله دا ذکر کنا لا اله الا الله بس څو الله دې لپاره پیدا کړی نو درست کلمه راوړه هو یو ټوکړه بکې نشتا چې محمد رسول الله هغه ورسته سورته فتح کې راشي کنه دې کې داو یې کې نو کلمه پوره شي فعلم یوي دا امر دې دې نه معلومه شو چې دې کلمې علم پارچا باندې فرض دی چې العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه ادا دې کنه علم دې کلمې فرض دی په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې هغه دا وخت لا اله الا الله اصل علم دار پیغمبر ته خطاب دی چې ول دا کلمه زکا ذکر دې کې استاد الله سره تعلق دی نو استغفر لذنبک بیا د خپل ځان تیاریو کا دغه کې د خپل نفس سره تعلق دی نو وللمؤمنین والمؤمنات
یا د مؤمنانو د نارینه او زنانو د پارسوالو کاغی سره تعلق دی درې قسمه تعلق د پیغمبر ذکر کړه الله سره لا اله الا الله د خپل نفس سره واستغفر لذنبک د مؤمنانو سره وللمؤمنین والمؤمنات واستغفر لذنبک سمانا هغه نه څه ګناه خو نه شوی معصوم وو ته وایي چې بخښنه وغواړه د خپل ذنب یو معنا ده چې الله نه سوال کوه لکه ابراهیم علیه السلام چې کړی که چېرې وشي وایي الله ما ته معافي وکړي لیکن بهتره معنا کوي روح المانی چې واستغفر لذنبک یعصمک من الذنب استغفار ډیر ډیر کوه ډیر ډیر کوه دې لپاره چې الله دې بچ ساتي که نه د ګناه نه شوی خو نه دی او چې استغفار وایي نو الله به دې ساتي یعصمک من الذنب چې بچ دې وساتي د هر ګناه نه استغفار عبادت دی هر څوک به کوي د دې دا مطلب نه چې ګناه ته نه شوی نه لکه منځ او ذکر او تلاوت دا عبادت ته کنه استغفارونه عبادت ته استغفر الله وایا او بخنه غواړه د پاره د مؤمنانو کناری ندی د خپل امت او کزنا ندی والله یعلم متقلبکم ومثواکم الله خبر دی چې تاسو زید اوریدو کم دی کې دی او زید اوسېدو کم دی کې دی متقلب نه مراد دنیا ده دې کې سړی ډېر پریشان دی کنه انت کم دی کې بیا قبر کم دی تاسو دې تاسو ته نه معلومه او بیا آخرت ټول ځایونه الله ته معلوم دي دا زجر د منافقانو شروع شو دې ځای نه چې تل صاحبونه بیانې ښه ويقول الذين آمنوا او ايغه کسان چې د ایمان دعوه کوي مومنان خو نه دي لولا نزلت سوره وير دې یو سورت نازل نشو جهاد ته ډیر شوق کیږي دا یو سورت نه دی نازل شوی چې جهاد اجازه دی بګي فاذا انزلت سوره محکمه کله چې نازل کړي شي یو سورت نوې او تازه وذکر فی القتال او پاره کې د جنگ حکم وشي لکه سورت محمد صلی الله علیه وسلم دا سورت راشه بیا وګوره منافقانو ته هغه چې مخکې وی ډېر شوق هم دی رأیت الذین وبوینه کسان فی قلوبهم مرض دا یو شمار ښه زړونو کې وی مرض دی نو دا خو ډېر بیماری ده کنه ینظرون الیک هغې به ګوري تا ته نیغ نیغ نظر المغشی علیه من الموت په شان د کتلو د هغه سړي چې بیهوشي راغلي په هغه باندې د مرګ دا ولې لجبن دی جبن دا بل عیب دی نظر المغشی علیه سیادله شوی دی فاولا لهم دی دریم عیب دی فاولا لهم څه معنا یو معنا خو کوي د مخشري چې هلاکت دی لره تبعید دی لره هلاکت دی لره او دویم معنا دی رستو سره دی فاولا لهم طاعت وقول معروف لایق د دې سره څه لایق دا لایق و چې طاعت کړي تابعداري کړي او خبره کړي ډیره درسته چې بالکل مونږ تیار یو چې څو وخت کې وینو بس دا څه خبره پکار وکړه چې ولې وې زما شوق دی چې بیا حکم راغی نو بیا په داسې بیهوشي راغله لایق دی د دې سره طاعت کول او قول معروف ډیر درست جواب کول فاذا عزم الامر کله چې مضبوط شکار د الله چې حکم د جهاد وشي فلو صدق الله کدی الله سره وعده رښتیا کړی کنه لکان خیر اللهم دا ول ډیره بهتره او وعده رښتیا نکړه فاتح شو د جهاد نه انکار وکړ نه الله وی چې انکار وکړ نو اوس بوته اوس به نقصانات شروع شي اوس به دې باندې د دنیا مصیبتونه راځي ښا فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض یا منافقانو تاسو نږدې نه چې تاسو انکار وکړ د جهاد نه
ان تفسدوا فی الارض فساد بو کې پزموکه ان تفسدوا څه مطلب دی وی رمونګه jihad وکنه کو چې jihad تش فساد دی الله وینه د jihad نه پاتې کېدل فساد دی jihad نه فساد دا خو jihad نشته نو ګوره خلکو نه سجوش ان تفسدوا فی الارض ډېر لوی فساد بو کې پزموکه کې وتقطعوا ارحامکم او کټ بکې خپل ولې وکټ شنو که تاسو په ټول د دنیا محبت واخلې کنه یا نو سره پاتې کی دنیا په محبت کانه ا دنیا دومره خوګه ده چې دې محبت په بزړه کې راغی کنه بیا به نور اور پیژنې نه خپلار پیژنې نه خپل کار وکړي خپل قبر کې وسملي خپل قبر کې وې سملو هر سر روان شو کنه تقطعوا ارحامکم اولئک الذین دا کسان دي لعنهم الله چې الله په دې لعنت کړی یا فاصمهم کانو کړی دي بالکل واما ابصارهم اورین دي کړی دي سترګې دي فاصمهم یې دا څه ونوي چې کانو کړی دي غوګونه دي واما ابصارهم چې څنګه دلته دا وي چړن دي کړی دي سترګې دي دا ولې ځکه دې کې دا راغلی کنه چې غوږ چې دی کنه دی که روغ نه وي او څه نقصان او پکې راغی نو اورېدل کولی شي که ته یې کټ کړې نو دا نه چې کنې اورېدل به کولی شي دې کې الله جدا یو قوت یې ښه دی که نه نو ځکه وایي چې فاصمهم الله تېنا قوت واغوسته هسې خو دې نه کاڼېده که چا کټ که نومه که نیمې که نومه کار سره وکړه جسو ته الله قوت نه واغسته نو هغه یې ترې واغسته او اعما ابصارهم یې ځکه وایي چې کله کله سترګې ښه روغې موټې چې ته ورته ګورې نظر پکې نه وي نو ځکه یې اعما چې سترګې شته دی خو نظر یې ترې نه اغستی دی افلا يتدبرون القرآن دا عیوب دي ټول ګوره اصمهم اعما ابصارهم لعنهم الله ان تفسدوا تولیتم تقطعوا ارحامکم اتلسو پورې دا او فلا يتدبرون القرآن دې بل عیب دی آیا دې سوچ نه کوي په دې قرآن کې کدی په دې کې سوچ کولې نو دې کې ودا عیبونه نو کنه قرآن خو سړی نه عیب لري کوي اما على قلوب اقفالها یا په زړونو باندې جرندې د زړونو دي د زړونو جرندې جدای او د وسپنې نه او جدای جرندې دي اقفالها قلوبین یې نکره ځکوي چې ټول زړونه داسې نه دي چې جرندې پې لګېدلي بعضې زړونه دي چې په هغې باندې ان الذین ارتدوا علی ادبارهم بېشکه کسان مرتد یې ورته ووایي چې جهاد نه رستو شو چې واپس شو په خپلو شاګانو باندې پس دا غي چې معلوم شدي تلار د قران او لار د سنت الشیطان سول لهم دا د شیطان خسته کړی او عمل لهم امیدونه او تاچولې دي چې تا ته لا ډیر وخت ډیر کارونه ته پاتې دي او چې ته جهاد له لور شو جو ختم بشي ذالک بانهم قالوا دا ذکر دي رستو کیږي چې دی ویلو دي منافقانو للذین اغشاتا کرهوا ما نزل الله چې هغه د الله دین او د الله قرآن بد ګڼلې دي کافران دي کنه کافرانو د الله کلام بد ګڼلې دي نو دې منافقانو هغه تویل دي چې سنطيعكم فی بعض الامر په ټولو کارونو کې نشو ویلې په دې بعضی کې بدر سره مرګري یو ښا داسې منافقان کافرانو ته وی چې سنطيعكم فی بعض الامر دا چې اوس وخت ذکر شو چې الذين آمنوا چې داود ایمان یې کوله منځونه روزه حج ارث به کولو او بیا به کافرانو ته وایي چې سنطيعكم فی بعض الامر په ټولو کې نوایو په بعض کارونو کې د سره مرګري په سکه د پیغمبر په دشمنی کې دی والله يعلم اسرارهم الله خپويږي دي پرازونو فكيف سرنګي به بد حالت دي اذا توفتهم الملائکه چمړکی دي لر ملائکه یضربون وجوههم وادبارهم نو ټکې مخونه دي او شاګانې دي مرګ یې داسې دی ګوره ډېر د ذلت ټکې مخونه دي او شاګانې دي اگر کومه یې نه وینو ښا مونږه خو بدن وینو کنه
ابدن سره تعلق نشته دا غي روح سره تعلق دی ذالک دا ولی ولا مخونه ټکی ځکه به انه متبعوا ما سخط الله دی په دنیا کې تابعداري کړي او داسې یو شی چې الله له غصه ور وستا الله خپکاونو په شرک باندې الله خپکیږي دیم دغه عمل کو په دنیا کې اسخط الله وکرهو رضوانه او د الله رضا بد غنلی و فاحبط اعمالهم الذي عملون ټول برباد کړل دا دغه عیوب دي ګوره ام حسب الذين في قلوبهم مرض ایا ګمان کې هغه منافقان چې بزرونو کې مرض دي الله یخرج الله اذغانهم چې الله به دې د زړونو دا کینې راو نه باسي دا به خلکو تخکار نه کی کار کوي به هو هغه الله تعالی علم دې چې کله وایي چې دلته وایي کو په آخرت کې وایي ښا ولو نشاء کچر الله وی زمو خوخوي لاریناکهم مونږ وتا ته خودلیو چې دا منافق دی دا منافق دی دا منافق دی ډیر شیو کنه مونږ بالکل تا ته خودلیو هم تا ته نه دی خودلی هو اته علامام د تقول دا چې دا به علامه څنګه فلا عرفتم تا فی جندلیو دی بسیماهم فخپل نخو او نشانو سره هغه نه حدیث کې بیان کړی کنه ولا تعرفنهم في لحن القول او که په نور څه نه پیژنې دا یو علامه ده په دې به پیژنې خامخا او پیژنې دی لرا په چالاکه د جبې کې فی لحن القول په دې به پیژنې چې خبره وخت نشي کوله دومره په جبه به وار نه کنا دا به ابدا منافق ښه فی لحن القول خلق ورته وی چې ملائک دې ستړي کړو دیم په دې نه دي ملائک نه ستړي کیږي خدا دیو جنوی چې دې ډېری خبرې کوي کنه والله يعلم اعمالكم الله خفي جن دي عملنا الله پويږي تاسو په عملونو باندې ولنبلونکم الله یذخ بعضو کوما زخبا اعلان کوما چې قتال له منافقان په خفایه کې خوشاله ولي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين دې لپاره چې جدا کوم jihad کون کی پتا سو کې چې صبرناک دي ونبلو اخبارکم زبازمیخکم ستاسو په ټول حالات باندې دا جهاد به ازمیخ د خادي سره بالکل جدای راشي خپته ولګي چې دا مخلص ته دا منافق دی بشکا کسان چې کفر کړي او خلق باندې کړي دا الله د دین نه وشاق الرسول او مخالفت کړي د پیغمبر نه من بعد ما تبين لهم الهدى پس داوی چې خمالو مشهور دي ته په کتابونو کې چې دا سنت دي دا سنت دي دا سنت دي ادي دې د سنت هیڅ خیال نه ساتو بس په بدعات او پسې شو شاق الرسول هر خبره کې د پیغمبر مخالفت کول چې هغه ویلي چې دا کار داسې مکوا په دمه ذکر کوا ا دې چې راو باسي دشمن د پیغمبر کنه هغه ویلو چې دا د خیرات وخت نه دی هر وخت د خیرات وخت دی دی وینه د جمعې د شپې ثواب دی شاق الرسول ولې پیغمبر سره دښمنی کې هغه کار ویلي چې لا تختصو خاص کوي ما خاص کول مکوي کنه دا بدعتي دي ښا لن يضر الله شيئا دې د الله دین ته نقصان نشي رسوله ځان ته نقصان رسي او سيحبط اعمالهم الله به یقینا د عملونو ټول برباد کی دا دې د دې اسنه قبليږي څنګه حدیث ابن ماجه کې راغلی چې لا يقبل الله لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا فرضا ولا نفلا ایسی نه قبلی مؤمنانو تعالی وی چې ورتاسو دا څونه کوي ګوره بدعتانو سره نږدې نشي ګوره یا ایو الذین آمنوا ایمان والا اطیعوا الله واطیعوا الرسول تاسو د الله حکم منئ چې قران دی او د پیغمبر حکم منئ چې سنت دي ولا تبطلوا اعمالکم فل عملنا مباطلوا په مخالفت د رسول سره باطلی په دې باطلی کنه بشکا کسان چې کفر او کو صدوا عن سبیل الله دا دریم ځل ګوره خلقهم بن کړه الله د دین نه ثم ماتوا وهم کفار توبه ته سم نشو مړشو او په حالت د کفر کې هغه توبه ته څنګه سمي
هغه خدا ځان د پاره سعادت غني ښا او سوال به کو چې الله مونږ له دې عقیده باندې مرګ راکې د خپل مشرانو په عقیده باندې ښا هغه به توبه استا قوم کفار فلن یغفر الله لهم الله چرې تبخنه نه کوي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم دا ترغیب دی یا مومنانو کمزوریونه کوي کمزوری څه ته وایي کمزوری دې ته وایي چې ته کافر ته وایي چې روغه د سره کومه دا کارونه کې وره مسلمانان به شرمه په دنیا کې فلا تهنوا سستی مکوي سستی وتدعوا الى السلم چې تاسو ته دعوت ورکوي چې صلح د سره کومه نه مړ بشي خو یو صلح باندې کوي او رسو بیا راځي کا غوي نو ټیک ده تو کافران وای چې موږ د سره صلح کوو نو بالکل نو ته بچره نو دې کې د اسلام کمزوري ده ها ولې ودا څنګه کې ځکوان تم الاعلون تاسو الله اوچت پیدا کړی نو ولې ځان کته کوي کافرانو ته دا ځان کته کوي وانتم الاعلون دی خو خبر نه دی خو یې رمونګ ډیر گمراه یو مونږ ډیر ګناګار یو مونږ ډیر ذلیل یو الله وی دې اوس نه پوي کړه زما په نسبت باندې عزتمن دی خدای خپل ځان په زور ذلیل کوي والله معكم الله تاسو مرګره ولن يتركم اعمالكم کم بنک تاسو عملونه وتر کم والی توالش دا ولې خلق ادا ټول مسلمانان نن لګیا دي کافرانو ته موږ د رسول حق او موږ سره تعلق پیدا کا او تعلقات تجارتی دا ولې دا دنیا پرستی ده کنه ایمان خو نشته انما الحیات الدنیا لعب ولهو بیشک دا ژوند د دنیا چې دی لو به ټوکی دی وان تؤمنوا وتتقوا که تاسو ایمان راوړو د الله نو یریده یوتکم اجورکم دربه کی تاسو لا اجرنا او ثوابنا هغه تاسو نه غواړي تاسو له بدر کوي ولا يسألكم اموالكم الله نه غواړي تاسو نه مالونه تاسو ټول دا معنا دا سړي چې 200 کې دنه 15 روپے وخت دي دا مال نه تاسو نه ټول مالونه نه غواړي کنه ابن جرير وی چې زمون نه غواړي یو لکه یکلفکم توحیده الله په موږ زور لګی چې زما توحید زکه ستانه دا غواړم مال د نه غواړم یې سړی یریږم توحید د نه غواړم چې واحد لا شریک مې وګڼا بس دغه د نه غواړم کته خوشاله که خپه او کمال مې د نه غوښته ته ما ته نه معلوم چې غوټي دې ورکړي دي ان يسالکموها کچره الله تاسو نه مال غوښته چې راکې د اعمال څنګه وخته فیحفکم او زور در باندې لگاو چې شابه تبخلو تاسو بخل کاو کنه چې موږ تعالی غټلې اوسم داسې وي سورۃ یاسین کې ویلو کنه الله وی چې دې تویلې چې د جزان مسکینان لورکه قسم بالغ نه پويږي انو دی وی انو ته ملو یشاء الله اطعمه مونږ دا پر دې خېټي مړی کو مونږ له پیدا کړی دي ورکی دی ولا کنه تبخلوا بیا تاسو بخل کاوه اتاسو بخل کو ويخرج اذغانکم او الله بستاسو دا کینیس تاسو د ظلم نریستی وی خلق ته ښکار کړو چې ور منافقانو ته الله وتعالى راکه او دیوینا نو خو خلق ته شرمې دي وکنه هان تم دا تاسو چې اولای دا کسان څو داونه تاسو له دعوت درکړې چې لتنفقوا فی سبیل الله چې خرج کړئ د الله په لار کې قرآن ویلي کنه انفقوا فمنکم من یبخلوا نو تاسو کې بعضی داسې چې هغه بخل کو چې موږ سره سړي موږ ځان لا دي ومن یبخل الله وی دا وتوي چې چا بخل کو کنه نو فینما یبخل عن نفسه ځان سره بیاته وکړه الله غو ته نشي کوموله ومن یب چا چې بخل کو فینما یبخل عن نفسه دا بخل یې خپل ځان سره وکړه الته بیا سنی دغه سی بولاړي نو کله یو دیوال سره کله بل دیوال سره ایس به نه ولی دا د دنیا کې بخل کو کنه بخل هغه ته وی چې خپل مال نه زکات نه ورکړي چې نه ورکړي نو مخکې تیر شو ال عمران کې چې دا مال بوله الله په مړی تواچی او اجدها خامار به نه جوړ شي
هغه به وایي زه ستا مال یم تا جمع کړی وم زکات یې نه ایسته ادې به وایي چې خلق د بلا نه اخلاص کوي والله الغنی الله بی نیاز دی حاجت یې نشته نو دی وی چې نشته نو موږ معاف کوي نه موږ ته سله بیا بیا وایي چې مونځ وکړه روجي نیسه زکات ورکوه چې حاجت یې نشته نو بس پرېږدي په قلاره باندې که نه الله وی نه وانتم الفقراء پاگلانو ما ته معلوم نه چې ثواب تا مجد ته یو په لخوا جنتونه غواړئ ابل په لوای چې موږ دې معاف کړي نه معاف کوم ما ته پته ده چې تاسو جنت غواړئ نعمت غواړئ د آخرت ښایسته ژوند غواړئ فقنا عذاب النار غواړئ چې الله موږ د عذاب نو ځکه درته بار بار وایم که نه وانتم الفقراء تاسو الله ته محتاج یې په ثوابونو کې په جنتونو کې اکنه فخمنینو وین تتولوا او که تاسو انکار کوئ د جهاد نه د انفاق نه یستبدل قوما غیرکم نو تاسو بللی کې بل قوم براولي هغه ته خواړو سکار نه تاسو نن وینئ هغه خلق په دنیا کې چې ځان سره به ډالباش ګرځاو او یا او ګوره په کورونو به ګرځېده ور به یې وټکاو څوک دی دا میا صاحب راغلی او موږي دم وي چې بیا څاروی نه جوړه کېږي نو یې څاروی دې دم کي که نه هغه خلک ګورې نن نشته که ته وګرځې که نه خو هغه د دمګري به نن ونه مومې ولي هغه الله لرې کړلو هغه یې لرې کړو ختم یې کړو ویستبدل قوما غیرکم بدل کې به نور قوم بل راولي بغیر ستاسو نه ثم لا یکونو امثالکم هغوی به ستاسو په شانتې نه بخیلان منافقان داسې صفتونه پکې نه وي هغې کې به الله ښه صفتونه پیدا کړي واخر دعوانا